محترم ذبیح الله وفا ورور پوښتنه کوي د قیامې څخه وروسته چې یو څوک سجدې ته ځي په دغه وخت کې پر ځنګنو لاسونه ایښودل څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. محترمه دا یو مسله د یو عالم څخه تاسو یو مشوره سوې و ډیره، لیکن خدای دې وکړي چې په دازما په خبرو مو سر خلاص شي. هغه څنګه دی په کتاب کې یو ځای وایي رکوع کمه ده، هغه چې لاس وزنګنو ته ورسېږي بس دا رکوع ده. په بل ځای کې دا وایي که چیرې تکرار د یوه رکن سړي 2 واره وکړي دا مکروه تحریمي دی. دریم ځای بیا دا وایي چې مکروه تحریمي سړی وکړي خو واجب فرض سوی د سهو است. نو باره به دوی راولاړ کړه داسې به ویل حتی داسې نوشته کړل دا نسب اعلی به نه کښته کوي، هغه بیا جګ سر نیولی لاندې به پښې کښته کوي، لاسونه بیا لوړ نیولي چې لاس باندې راکښته شو زنګنو ته ورسېدي بس 2 رکوع ده. چې 2 رکوع وسو 2 رکوع خو مکروه ده، بیا سجده سهو غواړي یا لمونځ راګرځېده غواړي کې په کاسه وکړه خو هغه ټکي کیسې وې. دا یوه خبره لا نشته محترمه، په دې خبره مو سر خلاص کړه. دا خاصه چې مو رکوع وکړله، چې رکوع مو وکړله بیرته راپورته شولاست، بیرته چې کښته کېږي هغه بیا کښته کېږي لاندې بس لاسونه پر زنګنو ونیسئ. فقط دا یوه خبره شته، لاسونه پر مځکه اول مه لګوئ، تر مخه څوک ولګوئ زنګنونه. که عذر نه و سړی دروند نه و یعنې ډېر تیار نه و، هغه دا و یا په نور مریض نه و په تکلیف نه و، تر مخه دې زنګنونه ولګوئ، وروسته دې لاسونه ولګوئ، بیا دې پزه ولګوئ، بیا دې تندی ولګوئ، دا خوا چې راپورته کېږي بیا دې اول تندی راپورته کړي، بیا دې پزه راپورته کړي، بیا دې لاسونه راپورته کړي، وروسته زنګنونه. دا سنت طریقه ده. او که بیا عذر سړی واره لاسونه پر مځکه یږدي پر زنګنو نه، دا دوی خطا سوي دي. که پر مځکه یږدي هغه خلاف الاولاد ښه کار نه دی، بعضو قرات تنزیهي ورته ویلي دي، هغه که عذر نه و او که عذر مطلقه پروا نه لري. او نور دغه چې دا خوا راپورته کېږي هم لاسونه پر زنګنو نیسئ راپورته کېږي، د دې خوا چې ورته کېږي هم هغه لاسونه پر زنګنو نیسئ پورته کېږي. هغه چې لاس رکوع ته لاس زنګنو ته ورسېږي رکوع هلته دی چې سړي نیت د رکوع هم کړی وي، که نیت د رکوع نه و کړی نو هغه رکوع نه ده. دلته بس انسان دی بس که را د یوه ځای او د بل ځای مسلې سره واخیستلې هغه دغسې نه وي. نو ماشي طریقه دغه ده، دا بالکل که راولاړ شي لاس دې رکوع ته ورسېږي پروا نه کوي. او دلته دا مختصر نه دی، دا د فقه مختصر په دغه کې یوه عایشه راځي هم راولاړ کړه چې دا خبرې په دغه قیامه کې کوي خو خوندور نه دی. صحیح خبره دا ده چې ما درته وکړله چې دا پروا نه کوي، لاسونه پر زنګنو یږدي، دا خاصم نو دا پروا نه کوي، ماسې پر مځکه باندې د دې خوا چې ورشوه کېږي اول یږدي. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب، په دې هیله چې محترم ذبیح الله